که مو د بېوزله خلکو لاسنیوی وکړ جنت ستاسو دی. د یوې بېوزله مورکۍ لاسنیوی وشو. د لغمان ولایت د بشري سرچینو رئیس سرحدي ځواک پر هلو ځلو د یوې بېوزله مورکۍ لاسنیوی وشو. د بېوزله مورکۍ په کندهار ولایت کې خپل محصل زوی ته د کابل بانک له طریقه د 1500 افغانیو د لیږلو پر مهال د بانک له کارکوونکو نه پوښتنه وکړه چې هلته خو به یې د دې پیسو د انتقال په بدل کې له زوی څخه څوک رشوت نه اخلي. د دې خبرو پر وخت د لغمان ولایت د بشري سرچینو رئیس سرحدي ځواک هم په کابل بانک کې و. له مورکۍ پوښتنه وکړه چې په کور کې د نفقې د ګټلو څوک نه لري. مورکۍ په ژړغوني غږ وویل نه. د همدې ورځې په ماښام ښاغلي سرحدي ځواک د مورکۍ غږ د ټولنیزو رسنیو فیسبوک له لارې خپلو هیوادوالو سره شریکوي. له نیکه مرغه دا دی نن یې یادې بېوزله مورکۍ ته رالیږل شوې نغدي مرسته په داسې حال کې تسلیم کړه چې پر مهال د لغمان ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس شیر بهادر هم حاضر و. سرحدي ځواک مورکۍ ته ډاډ ورکړل چې له دې وروسته به هره میاشت 2 کسان ورسره د خوراکي توکو او 3 کسان نغدي مرسته ترسره کوي. مورکۍ دې کې 15000 روپۍ چې دي زمونږ یو ملګری د کندهار نه رالیږلي نبی الله په نامه دی. 3000 روپۍ پکې زمونږ یو خورکۍ ده هغې درته رالیږلي دي. 2500 زمونږ بل ملګری دی سمیع الله سحاق هغه راکړي دي. دا پیسې تاسو ته سپارم. دا وخت بس د خلکو ته دعا کوه دعاګانو کې یاد ساته او نور به هغه ځینې ملګري چې دي هغه خوراکي توکي تاسو سره هره میاشت مرسته کوي او زموږ نور ملګري دي چې زه نه غواړم هغوی یې زه کوی زموږ نومونه دې پټ پاتې شي هغې تاسو سره په دغه کوي هره میاشت به تاسو ته پیسې رالیږي. که تاسو هم غواړئ چې د یادې مورکۍ لاسنیوی وکړل او زامن یې له تعلیم څخه بې برخې نه شي نو کولی شئ چې خپلې نغدي مرستې ښاغلي سرحدي ځواک له طریقه یادې مورکۍ ته سپارلی شئ.